د طالبانو د درې کسیز پلاوي راتګ وسلوال طالبانو وایي دغه تخنیکي ټیم به د بندیانو د ازادېدو له جریانه څارنه وکړي. حکومت د طالبانو د بندیانو د تصدیق له دغه هیئت څخه د ډېر څه تمه او توقع لري، نو ځکه غواړي چې دغه هیئت لومړی کابل ته راشي، حکومت یې کوربتوب وکړي او رسنیو ته یې ور وښیي او داسې وښیي چې دا د طالبان کابل ته راغلي. په افغانستان کې پر یو ټول شموله حکومت د واشنګټن ټینګار مایک پامپیو د ناټو سرمنشي په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. دیروز با جناب دکتر عبدالله و دیدار داشتیم. هدف از دیدار این بود که فقط ما بخوایم از جناب دکتر عبدالله چیزایی را باید بشنویم. او په نړۍ کې د کرونا ویروس مثبت پېښې له 800,000 لوړې شوې ده. یو ویروس د مړ شوو شمېر هم 9,000 ته رسېدلی دی. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1499 هجري لمریز کال د وري 12 او د 2020 میلادي کال د مارچ 14 نیټه ده. د هم پوره خبرونه ویان سید ادریس سادات. د طالبانو یو درې کسیز پلاوی د بندیانو د ازادېدو له بهیر څخه د څارنې لپاره کابل ته راغلی دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دغه تخنیکي پلاوی به د بندیانو د خلاصون له جریانه څارنه کوي او ټینګار یې کړی چې په تخنیکي برخه کې به د اړتیا وړ اقدامات ترسره کوي. په ورته مهال وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي افغان حکومت د طالبانو د غوښتنو هوکړې په اساس بندیان نه ازادوي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک یوه میاشت وروسته د طالبانو پلاوی د زندانیانو د خلاصون په هدف کابل ته را رسېدلی دی. که څه هم د طالبانو د پلاوي ترکیب په لومړیو کې ډېر ښودل شوی و، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دغه تخنیکي ټیم درې کسیز دی چې د طالبانو د ازادېدو له جریان څخه به څارنه کوي او په تخنیکي برخه کې به اقدامات ترسره کوي. د بندیانو د انتقال لپاره د طالبانو درې کسیز تخنیکي ټیم نن کابل ته ورسید. هغوی به د بندیانو د خلاصون د جریان څارنه کوي او په تخنیکي برخه کې به د اړتیا وړ اقدامات ترسره کوي. په ورته مهال طالبانو ته نږدې کسان هم وایي افغان حکومت هم تمه درلوده چې د طالبانو د زندانیانو په اړه ټاکل شوی هیئت کابل ته راشي او د حکومت له مشرانو سره دې لیدنه وکړي. حکومت د طالبانو د بندیانو د تصدیق له دغه هیئت څخه د ډېر څه تمه او توقع لري، نو ځکه غواړي چې دغه هیئت لومړی کابل ته راشي، حکومت یې کوربتوب وکړي او رسنیو ته یې ور وښیي او داسې وښیي چې دا د طالبان کابل ته راغلل، موږ سره کېناستل، له موږ د خپلو بندیانو په اړه غوښتنه وکړه او د دې غوښتنې نه وروسته موږ دا د بندیانو پسې کوو. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي افغان حکومت نه غواړي چې طالب بندیان له کوم قید او شرط پرته خوشي کړي. دوی وایي چې افغان حکومت دې ته حاضر نه ده چې په کوم ډول چې طالبان د بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي آزاد کړي. هرې ورځې په تېرېدو د بندیانو مسله پیچیده کېږي، مغلقه کېږي او داسې نه برېښي چې په هغه شرایطو چې طالبان یې غواړي او امریکا یې کوشش کوي افغان حکومت د امریکا فشار ته سر کېږدي او پرته له قید و شرطه دغه بندیان له زندانونو راخوشي کړي. د طالب زندانیانو لپاره د طالبانو د څارنې پلاوی په داسې حال کې کابل ته راځي چې افغان حکومت تېره ورځ وویل چې د طالب بندیانو د ازادېدو پروسه ځنډېدلې ده. امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وایي مایک پامپیو د ناټو له سرمنشي سره په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر رامنځته کېدو ټینګار کړی چې دا په افغانستان کې روان وضعیت سره مرسته کولی شي.
په ورته مهال د ولسي جرګې غړي وایي له روان سیاسي بنبست څخه د وتلو لپاره یې له عبدالله سره کتلي وټاکل شوی چې له اشرف غني سره هم لیده کاته وکړي. د دې کمیسیون غړي وایي عبدالله ورته د منصفانه تصمیم نیونې صلاحیت ورکړی او ډېر ژر به له ولسمشر غني سره هم وګوري او د نظرونو له اورېدو وروسته به خپله پرېکړه اعلان کړي. د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او په کور دننه د مطرحو سیاسي شخصیتونو له منځګړیتوب وروسته امریکا په افغانستان کې د همه شمول حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ناټو له سرمنشي سره په افغانستان کې د همه شمول حکومت په رامنځته کېدو خبرې کړي او دا کار په افغانستان کې له روان وضعیت سره مرسته کولی شي. دواړو لورو ویلي د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام اړتیا ده چې روان بحران ختم او سیاسي جوړجاړی ترسره شي. مایک پامپیو د ناټو له سرمنشي سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د یو همه شموله حکومت پر ایجاد ټینګار کړی. دواړو لوري په افغانستان کې د داسې حکومت پر رامنځته کېدو ټینګار کړی چې په دې هیواد کې له روان وضعیت سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې ولسي جرګې د عبدالله او غني ترمنځ د روان سیاسي بنبست د حل په هدف د منځګړیتوب هڅې پیل کړي دي. ولسي جرګې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي بنبست د حل لپاره یو مذاکره کوونکی کمیسیون جوړ کړی څو له دواړو خواو سره خبرې وکړي او د روان سیاسي وضعیت په اړه نظرونه واوري. دیروز با جناب دکتر عبدالله و دیدار داشتیم. هدف از دیدار این بود که فقط ما بخواهیم از جناب دکتر عبدالله چیزایی را باید بشنویم که بعد میخواهیم با جلالت باب رئیس جمهور هم در ارتباط با بنبستی به وجود آمده ملاقات و گفتگو داشته باشیم. دغه کمیسیون وایي چې له دواړو خواو سره له کتلو وروسته به یو همه جانبه او معقوله طرحه جوړه او ولسمشر غني او عبدالله ته به یې وړاندې کړي څو ملي ګټو ته په پام پرې تصمیم ونیسي. دوی وایي عبدالله ورته د منصفانه تصمیم نیونې صلاحیت ورکړی او ژمنه یې کړې چې د دوی له پرېکړې به نه اوړي. دکتر سیب عبدالله به نمایندای مردم افغانستان صلاحیت دادند که نمایندای مردم افغانستان میتونند در ارتباط با بنبستی به وجود آمده تصمیم بگیرند و فقط یک خواستشان دکتر عبدالله می بود که منافع مردم افغانستان و قضاوت و گفتگو که صورت میگیره باید منصفانه باشه. په ورته وخت کې سپیدار ماڼۍ وایي چې د یو همه شموله حکومت د جوړېدو په هدف د ولسي جرګې په شمول هر اړخیزې هڅې روانې دي څو له مقابل لوري سره یو توافق ته ورسیږي. تلاش ها در سطوح مختلف جریان داره. ما امیدوار هستیم که بالاخره از رهگذر تفاهم به یک حکومت فراگیر و همه شمول با در نظر داشته آرای واقعی و شفاف مردم افغانستان دست پیدا کنیم. په افغانستان کې د همه شمول حکومت د جوړېدو په تړاو د امریکا ټینګار داسې محال دی چې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تر سفر وروسته امریکا په یو تند اعلامیه کې په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت په تړاو اندېښنه وښوده او د اختلافونو له امله یې له افغانستان سره $1 میلیارډ مرستې کمې کړې. ولسمشر غني د بیلابیلو حکمونو له مخې په حکومت کې تازه تقرری کړي دي. د ولسمشر غني د احکامو له مخې عبدالهادي ارغندیوال د مالیې وزارت سرپرست، شاکر کارګر د ولسمشر د دفتر رئیس، زکیه وردک په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسل او ځینې نورې تقرری شوي دي. شنونکي وایي ارګ له نوې تقرری سره غواړي د حکومت بڼه بدله کړي او نسبتا په کور دننه او بهر پراخ ملاتړ ترلاسه کړي. دوی وایي سره له دې چې د ولسمشر غني نږدې کسانو حنیف اتمر له روسیې، ایران او بریټانیا سره پر نږدې اړیکو متحکم کوو، خو په تازه تقرری کې لیدل کېږي چې ډېر کسان د حنیف اتمر د ټاکنیز ټیم غړي دي او ښایي نږدې راتلونکي کې په خپله حنیف اتمر ته هم مهمه دنده ورکړي. عبدالهادي ارغندیوال هم چې د حزب اسلامي افغانستان مشري کوي داسې مهال د مالیې وزارت سرپرست ټاکل شوی چې دغه وزارت پر 3 برخو ویشل شوی او صلاحیتونه یې کم شوي دي. عبدالله د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د ټول شموله پلاوي پر ټاکلو ټینګار کوي. سپیدار ماڼۍ په یوه اعلامیه کې وایي ټول شموله پلاوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لومړنی اقدام دی، خو سیاسي ادرسونه پر ټاکل شوي پلاوي ملاحظات لري چې دا د درک وړ ده او د راپور ورکونې په تړاو هم بحث ته اړتیا ده.
ویل کېږي چې ولسمشر غني غواړي مذاکراتي ټیم دته ګزارش ورکړي خو سیاسي مشران ټینګار لري چې دا ټیم باید د مصالحې عالي شورا ته چې ټول لوري پکې شامل دي راپور ورکړي یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د تصمیم نیونې عالي مرجع مصالحې عالي شورا باید مطرح سیاسي ګوندونه ټاکنیز ټیکټونه او سیاسي شخصیتونه رامنځته او د یو خاص طرز العمل له مخې صلاحیتونه او وظایف تنظیم کړي. له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر مرکچي پلاوي تر انتقادونو وروسته عبدالله هم په یوې اعلامیه کې پر همه شمول پلاوي ټینګار کړی دی. سپیدار ماڼۍ په یوې اعلامیه کې وایي چې د سولې ټینګښت یې لومړیتوب دی او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر ټاکل شوي پلاوي د سیاسي ادرسونو له لوري انتقادونه موجود دي چې دا د درک وړ دي. د همه شموله مرکچي پلاوي تشکیل د بین الافغاني مذاکراتو زمینه سازی لپاره یو مهم اقدام دی. د مرکچي پلاوي د جوړښت په تړاو ځینې مطرح سیاسي ادرسونه ملاحظات لري چې دا د درک وړ دي. مذاکراتي ټیم د افغانستان د اسلامي جمهوریت او ملي ګټو استازیتوب کوي. د دې ټیم د صلاحیت او راپور ورکونې مرجع په تړاو ډیر بحث ته اړتیا ده. په ورته مهال د 21 کسیز مذاکراتي هیئت غوراوي وروسته چې پرې د سیاسي جریانونو ګڼ انتقادونه موجود دي لا هم د سولې پروسې مدیریت او تصمیم نیونې مرجع نه ده تشکیل شوې. سیاسي احزاب وایي حکومت سره له دې چې د مرکچي پلاوي د انتخاب په برخه کې له چا سره مشوره نه ده کړې په خپل سر د مصالحې عالي شورا نشي تشکیلولی. د طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو مدیریت کولو او تصمیم نیونې لپاره د عالي مرجع باید مطرح سیاسي احزاب، انتخاباتي ټیکټونه او سیاسي شخصیتونه ایجاد کړي. شورای عالی مصالحه را هرگز ارگ صلاحیت ندارد تشکیل نماید به وجود بیارد. البته تیم دولت ساز با شمول تیم صلح عدالت اسلامی، تیم ثبات و همگرایی، مجموعه های شخصیت های ملی چون حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق با اطیاف مطرحی که همراه خود دارند، اینها با هم میشینن شورای عالی مصالحه را به وجود میارن و صلاحیت ها و وظایفش را در یک طرز عمل خاص تنظیم می نمایند، نه اینکه ارگ شورای عالی مصالحه را به وجود بیارد و در رأسش خودش باشد که این روی کرد به هیچ وجه برای مجموعه صلح عدالت اسلامی نه در خصوص تشکیل شورای عالی مصالحه و نه هم در خصوص تعیین هیئت مذاکره کننده قابل قبول نیست. که حکومت او سیاسي جریانونه د سولې پروسه کې سیاسي اجماع ته ونه رسیږي پایلې څه کیدای شي. د ولسي جرګې ځینې غړي باور ښیي چې اوسني شرایط حساس دي. حکومت او سیاسیونو ته پکار ده چې د سولې پروسه کې واحد لیدلوری ولري او د اختلافاتو دوام د دې سبب کیدلی شي چې مذاکرات نتیجه ورنکړي او مقابل لوری د ډیرو امتیازاتو ترلاسه کولو غوښتنه وکړي. موږ یو حساس پړاو کې قرار لرو. د سیاسیونو اتحاد او همفکري او مشترک لیدلوری د هغه اساسي غوښتنو په رابطه باندې ډیر مهمه ده. که دلته اختلافات وي په ارګ کې، په سپیدار کې او په ټولو سیاسیونو کې، بیا د دې احتمال شته چې د مذاکرات نتیجه هم ورنکړي او مقابل لوری بیا د ډیرو امتیازاتو توقع ولري. د حکومت له لوري د ولسمشر غني په مشرۍ د مصالحې عالي شورا جوړېدو سره سیاسي جریانونه او احزاب په داسې حال کې مخالفت کوي چې له طالبانو سره د مرکچي پلاوي ترکیب هم ټول شموله او استازی نه بلل کیږي. په کابل ښار کې پر تګ راتګ له محدودیت سره لا هم په ډېرو سیمو کې خلک په ازاد ډول تګ راتګ لري، که څه هم په ځینو سیمو کې ګڼه ګوڼه کمه شوې، خو لا هم لکه څرنګه چې لازمه ده د حکومت لارښوونې په پام کې نه نیول کیږي. تر دې وړاندې افغان امنیتي ځواکونو ویلي ول چې په ښار کې به د وګړو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره له جدیته کار واخلي، خو ښاریان ویل اقتصادي ستونزو کړېږي او له مجبورۍ ښار ته راوځي. په ورته وخت کې هم روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د کرونا مثبتو پیښو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې په وینا د دې ویروس د مخنیوي لپاره ځانګړي شوي 25 میلیونه ډالر بسنه نه کوي. په افغانستان ویروس د مثبتو پیښو شمېر ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی. که چېرته هیوادوال د عامې روغتیا وزارت لارښوونې په پام کې ونه نیسي، ښایي دغه شمېر نور هم لوړ شي او په هیواد کې به یو ناورین رامنځته کړي. په کابل ښار کې پر ګاډو او خلکو د تګ راتګ د محدودیت سره سره لا هم په دغه ښار کې د حکومت لارښوونې په پام کې نه نیول کېږي.
که څه هم په ډیری سیمو کې ګڼه ګوڼه کمه شوې خو د تګ راتګ پر محدودیت د حکومت د خبرداري سره سره په ډیری سیمو کې خلک په آزاد ډول تګ راتګ لري. خیر یو بعد یو څه مشکلات دي چې موږ باید حوصله وکړو، صبر نه کار واخلو، ځکه چې وزیر صاحب ویلي دي چې په افغانستان کې یعنی اوسني حالات کې یعنی 14 میلیونه خلک په دې باندې اخته کېږي، یعنی تقریبا 1,10,000 نفران په دې کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. موږ باید ډیر هڅه خپل کوشش وکړو چې باید په کور کې قرنطین شو، په کور کې کینو. په ورته وخت کې ښاریان له اقتصادي ستونزو سر ټکوي او وایي چې د کار او غریبۍ په هدف له کورونو راوځي او دومره څه پیدا کوي چې خپلو اولادونو ته یې یوسي. اگر حکومت واقعا اگر برای مردم پیسه پول بده چیز از خانه خود برای روزانه روز 500 بده حکومت مردم قرار در خانه خود قرنطین خو میکنه و در ضمن از مردم نان خوردن خود نداره، مجبور است که مردم مجبورن برای از خانه. تمام زمستان کار نکردیم، امروز بعد یک نان خوردن نداریم. در شفاخانه وزیر اکبرخان است، 16 قلم دوایش است. ما برآمدیم که مجبور هستم اینمی دوا را پیسهش پیدا کنم که ببرم مریض ما تداوی کنم. 8 یتیم از یک بیادر مانده در چهارراه داره در انفجار فوت کرده، اینمی موترش است. 8 یتیمش مانده. ما مجبور هستم که برم بر از اون کار کنم و 8 یتیم نان بدم. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا 9 مثبت پیښې ثبت شوې چې ډیری په هرات ولایت کې دي. دغه وزارت خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د کرونا مثبتو پیښو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې په وینا یې دغه وایروس د مخنیوي لپاره ځانګړي شوي 25 میلیونه ډالر بسنه نه کوي. فکر نه کوم چې 25 میلیونه ډالر دي کفایت وکړي، ځکه زموږ واقعیات ورځ په ورځ زیاتېږي او هر څومره چې مالي وجوهات زیاتري په همغه اندازه موږ زیات امکانات کولی شو چې په کار واچوو، هم په بخش د وقایوي کې هم په بخش د تداوي کې. په ورته مهال د ولسمشر ماړی ځانګړي عملیاتي اداره وایي چې د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره په ټول هیواد کې د اوه روغتونونو پر جوړولو کار روان دی. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې تر راتلونکو څو اونیو په هرات او نیمروز کې 100 بستریز او په کابل کې د کرونا د درملنې 50 بستریز روغتونونه جوړ شي. ویل کېږي دا 50 بستریز روغتونونه به د کابل په موسهي، چهاراسیاب، خاک جبار د سبز او 12مه ناحیه کې جوړیږي. فعلا مربوط ناحیه 12 قلشانان است، 50 بستر است به خاطر کرونا است، شفاخانه به خاطر مبارزه با کرونا است. تقریبا 50% از مار سنگکاری ما ادامه ختم شده است، در جریان است و 50% سیخبندی سپل طلبه. په همدې ډول ولسمشر امر کړی چې د کرونا د مخنیوي په هدف د ننګرهار او کندهار ولایتونو ته 100 میلیونه افغانۍ ځانګړي شي. نن د کابل ښار د قرنطین کېدو 4مه ورځ ده. که څه هم چارواکو خبرداری ورکړی و چې په ښار کې به د وګړو او د موټرونو پر تګ راتګ له جدیت کار واخلي، خو لا هم لیدل کېږي چې موټرونه او وګړي په آزاد ډول تګ راتګ کوي او د حکومت سپارښتنو ته پاملرنه نه کوي. منصور نکمل، کابل نیوز. یو شمېر وسلوالو غلو د کابل شهزاده سرای د لوټ کېدو پلان درلود خو مخه یې نیول شوې ده. د کابل ښار شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي وروسته له هغه چې دغه سرای د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره وتړل شو، یو شمېر غلو هڅه درلوده چې دغه سرای لوټ کړي خو مخه یې نیول شوې ده. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي اوس مهال چارې بیرته په عادي ډول پیل شوې دي. د کابل شهزاده سرای چې په هیواد کې د اسعارو د تبادلې تر ټولو لوی مرکز دی، د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف تر تړل کېدو وروسته د لوټ کېدو هڅه شوې. د کابل ښار شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي وروسته له هغه چې دغه سرای د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف وتړل شو، یو شمېر غلو هڅه درلوده چې دغه سرای لوټ کړي خو مخه یې نیول شوې ده. هغوی وایي غلو غوښتل چې تر ځمکې لاندې د تونل په ایستلو سره مارکیټ ته ځان ورسوي. غوښتل چې دغه یو څه په وهي یا زرګریانو ته یا مارکیټ ته راننوځي. خوشبختانه د پولیسو لومړۍ حوزه له پوستې سره کاملا همکاري وکړله، هڅې د تقدیر وړ دي. دا غلی پیدا که 2-3 ځلې هلته ننوتله، په 3م ځل باندې که په 2م ځل باندې دا غل پیدا که له هغه ځای نه ونیو چې تقریبا له کانال نه تر 3.5 که تر 4 متره پورې دوی کانال ویستلی و، له دې کانال نه سوپ یې ویستلی و او د له ځان سره ټوله ازوقه او مکمل وسایل درلودله.
د شهزاده سرای یو شمېر دوکانداران هم دغه موضوع تاییدوي خو وایي اوس مهال چارې په عادي ډول روانې دي. دغسې خطرونه چې غلو هڅه کوله چې په سرای کې ننوځي او سرای خو بند او زموږ امنیتي پولیس وکولای شي چې دوی دستګیر کړي او غیر دې چې د غلو هڅې دي. بل دا خبره ده چې دغه ډېر جریان لري، مثال د مرض ورځ په ورځ شدت نیسي. د کابل شهزاده سرای دغه مارکیټ چې د څو ورځو لپاره د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره تړل شوی و اوس مهال بیرته پرانیستل شوی دی. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو نړیوال خبرونه. په نړۍ کې پر کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر له 800,000 واوښت او له دې امله د مړو شمېر هم 9,000 کسانو ته رسېدلی دی. د ناروغۍ یوازې د دوشنبې په ورځ په اسپانیا کې 914، ایټالیا کې 812 او امریکا کې 573 کسان وژلي دي. له دې سره تر سې شنبې ورځې په ایټالیا کې د کوویډ 19 ناروغۍ له کبله نږدې 11,600، اسپانیا کې 8,200، چین کې 3,300، امریکا کې 3,200، فرانسې کې 3,000 او ایران کې 2,900 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د کرونا ویروس د خپرېدو چټکتیا ته په کتو د نړۍ ځینو هیوادونو نوي تدابیر اعلان کړي دي. په دې لړ کې د روسیې پارلمان د سې شنبې په ورځ داسې قوانین تصویب کړي چې که څوک د وضع شوي قرنطین له اصولو سره سرغړونه وکړي نو پر 2 کاله بند او 25,000 ډالرو جریمې محکومیږي. مالیزیا اعلان کړی چې د کرونا پر وړاندې د مبارزې او د زیانونو د جبران لپاره یې 25 میلیارده ډالر اختصاص کړي دي. واشنګټن ویلي چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو معافیت یې د 2 نورو میاشتو لپاره غځولی دی. د بېپولې خبریالانو اداره وایي سویډن کې نادرکه شوی ژورنالیست ساجد حسین ښایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI تښتولی وي. حسین چې د بلوچستان ټایمز خبري ویبپاڼې مدیر مسؤل دی د مارچ په 2 نیټه د سویډن په وپسالا ښار کې تریتم شوی دی. په همدې حال کې د بلوچستان ټایمز ویبپاڼه په پاکستان کې د بلوچانو د بشري حقونو سرغړونو راپورونه ورکوي. او د سوریې پخواني مرستیال ولسمشر عبدالحلیم خدام په جلا وطنۍ کې مړ شوی دی. خدام په 2015 میلادي کال کې د بشار الاسد د حکومت خلاف د ولسي اعتراضونو له پیل سره فرانسې ته وتښتېد او تر اخره د دمشق سرسخت منتقد پاتې شو. هغه 3 لسیزې د سوریې په حکومت کې پر بېلابېلو لوړو پوستونو کې کار کړی دی او په 2000 میلادي کال کې واک ته د بشار الاسد تر رسېدو وړاندې د هغه د پلار حفیظ الاسد د واکمنۍ پر مهال له مهمو چارواکو ګڼل کېده. د دې سره سم روانه خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا مو مننه کوم. تر بیا